بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیلهمند یم چې دوی د روغ او جوړ اوسېږئ. او تېر شوی درس مو په جغرافیه کې چې ګرانو زده کوونکو موږ تېر درس په جغرافیه کې د اقلیم په اړه مو لوسته چې د افغانستان د اقلیم په اړه چې په مختلفو سیمو کې څرنګه اقلیم شتون لري، کوم ولایت ته موږ ویلی شو چې داسې اقلیم لري، یعنې هوا یې ګرمه وي یا سړه وي، اورښت پکې ډېر وي یا کم. د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل. نو د دې ترڅنګ موږ دا هم وویل چې خپل اقلیم چې ته ویل کېږي له کومو کلمې نه اخیستل شوی ده. هیله یم چې تاسې هغه په سمه توګه زده کړی اوسېږي. تېر شوی درس مو او کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړې هغه په سمه توګه سرته رسولي اوسېږو. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس د موږ 14 لوست ده. د درس عنوان مو ده غرونه. نو ګرانو زده کوونکو نن به موږ د غرونو په اړه لولو. موږ په تېرو درسونو کې ولوسته په جغرافیه کې چې افغانستان یو غرنی هېواد ده او د دې ترڅنګ هغه مشهوره د غرونو نومونه هم موږ ویل چې هندوکشو، سپین غرو، سفیدکو، کوه باباو، د دې ټولو په اړه موږ یعنې تنها په نومونو یې پوه شو چې نومونه د افغانستان د غرونو نومونه دغه دي. نن به موږ د افغانستان د دغه غرونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کوو. د دې ترڅنګ د غرونو په اړه به وایو چې د غرونو شتون په یو هېواد کې څه ګټه لري او د دې ترڅنګ په افغانستان کې که غرونه نه وای څه شی افغانستان به څرنګه هېواد و. د دې ټولو په اړه به موږ نن ولولو. نو تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسې نن د غرونو په اړه او د افغانستان د غرونو د ګټو په اړه او د افغانستان د غرونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو ګرانو زده کوونکو د ټولو نه د مخه موږ وایو افغانستان غرنی هېواد دی چې یو پر درېیمه برخه یې خاوره یې غرونو نیولې ده. موږ په تېر درس کې هم ویلو چې د درې یعنې افغانستان 3 برخې لري چې د درېیمه برخه نه یوه برخه یې ټول څه دي؟ غرونه دي. یعنې هماغه زیاته برخه یې غرونه دي. که په او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو موږ دا وایو چې دا چې په افغانستان کې پر درېیمه برخه خاوره غرونو نیولې ده، دا غرونه بیا دا هم موږ ویل چې دا غرونه د افغانستان په منځنۍ او ختیځه برخه کې شتون لري. او دا غرونه چې د ګرانو زده کوونکو په دې غرونو کې ډېر یعنې همیشه واورې کېږي، تلپاتې واورې پکې اوسېږي. بیا د اوړي په موسم کې هغه واورې اوبه کېږي او ټول سیندونه هم د دغه غرونو نه څه کوي؟ سرچینه اخلي. که چېرې ګرانو زده کوونکو په افغانستان کې غرونه نه وای نو زموږ هېواد به په یوې بې اوبو او بې بوټو چې صحرا بدل شوی و. یعنې ګرانو زده کوونکو که چېرې زموږ په هېواد کې غرونه شتون نه درلوده او زموږ هېواد یو غرنی هېواد نه و، نو شاید چې زموږ هېواد به یو بې اوبو او بې بوټو او یو وچې صحرا ته څه شوی و؟ بدل شوی و. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو موږ دا هم ویلی شو چې غرونه زموږ په هېواد کې ډېر زیات ارزښت لري. او دا هم ویلی شو چې غرونه د یو هېواد د شتمنۍ هم ده. دا چې شتمنۍ ده ولې ګرانو زده کوونکو؟ د دې لپاره چې په غرونو کې ګرانو زده کوونکو داسې یعنې داسې شیان هم داسې زیرمې هم شتون لري لکه ګرانو زده کوونکو ډېرې کانې زیرمې دي لکه اوسپنه، مس، سرب او قیمتي ډبرې لکه یاقوت، زمرد، لاجورد او داسې نور پکې شته. نو له همدغې امله موږ ویلی شو چې غرونه چې دي د یو هېواد شتمنۍ ده. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو دا هم موږ ویلی شو چې د غرونو موقعیت په یو هېواد کې په یو هېواد کې د یو سیمې د هوا حالت کې هم زیات اغېزه لري. مثلا ګرانو زده کوونکو د مثال په توګه موږ وایو په ننګرهار ولایت کې چې مثلا ننګرهار ولایت کې چې کوم غر شتون لري هغه سپین غر ده ګرانو زده کوونکو چې له ختیځ نه لویدیځ لوري ته پروت ده او چې په همغه سیمه کې د هند سمندر لخوا څخه د موسمي هوا د راتلو مخه نیسي. ځکه نو یوازې د سپین غر په لور یعنې د سپین غر په همغه لوړو څوکو کې څه ده اورښت او د اورښت پکې ډېر اوسېږي. خو د دې ولایت په هوارو برخو کې اورښت کم ده او د باران په ډول وي. لوړې یعنې غرنۍ سیمې د ټیټو برخو په سیمه په نسبت سړه هوا لري او غرونه له پوځي اړه هم ډېر څه لري یعنې اهمیت ډېر زیات دی. یعنې مطلب دا ګرانو زده کوونکو چې د دې ترڅنګ چې غرونه په یو هېواد کې چې غرونه شتون لري په هغه هېواد سیندونو سرچینه هم همغه غرونه اوسېږي چې بیا همدا سیندونو نه خلک ډېره ګټه هم اخلي په کرنیزو ځمکو کې په د برېښنا په بندونو په جوړولو کې او داسې نور. او د دې ترڅنګ دا موږ هم ویل چې غرونه په یو هېواد کې شتمنۍ ده ځکه چې هر رقم زیرمې پکې شتون لري لکه سرب، مس، لاجورد، قیمتي ډبرې او داسې نور پکې شتون لري. د دې ترڅنګ غرونه په یو هېواد کې د هېواد په اقلیم هم ډېر اغېزه لري چې د مثال په توګه په جلال آباد کې چې کوم غر شتون لري هغه یعنې سپین غر ده ګرانو زده کوونکو چې د ختیځ نه لویدیځ پلو پروت ده او د هغه موسمي هوا چې یعنې هند یعنې که دغه غر نه وای هغه آب و هوا چې یعنې هند درلودل هغه پر جلال آباد اغېزه کړې او خو همدغه غر ده چې نه پرېږدي چې د هند همغه موسمي باد یا هوا جلال آباد ته رسي. نو دا هم موږ ویلی شو چې افغانستان کې د غرونو شتون په اقلیم باندې هم ډېره زیاته اغېزه لري.
نو دا ټول ګرانو زده کوونکو د غرونو په اړه چې ګټې څه شی وې که نه وای څه نقص درلوده. اوس راځو د دې په اړه چې د افغانستان مشهور غرونه کوم یو دي. د افغانستان ګرانو زده کوونکو مهم غرونه اول هندوکش ده. هندوکش ګرانو زده کوونکو د افغانستان له ډېرو لوړو غرونو څخه ځي چې د افغانستان له ډېرو لوړو یعنې غرونو له ډلې څخه ځي چې دا ګرانو زده کوونکو دا غر چیرته پروت ده؟ دا غر د افغانستان له شمال ختیځ کوچنی پامیر څخه پیل شوی، په شمال ختیځ کې له کوچنی پامیر څخه پیل شوی او د سویل لویدیځ په لور د بامیانو تر درې پورې څه لري پروت ده، یعنې تر درې پورې دوام لري. د دې ترڅنګ د هندوکش د ښې مطالعې لپاره موږ هندوکش په دوو برخو ګرانو زده کوونکو ویشو. یعنې ځکه چې هندوکش ډېر یو لوړ غر ده، نو د دې لپاره چې موږ د هغه په اړه په بشپړ ډول مطالعه ترلاسه کړو او په بشپړ ډول پرې پوه سو، نو موږ د دې لپاره هندوکش په دوه برخو ویشلی، یو ختیځه هندوکش ده او بل لویدیځه هندوکش ده. یعنې یو ختیځ لوري هندوکش ده، یو هم لویدیځ لوري هندوکش ده. راځو ختیځه هندوکش ته ګرانو زده کوونکو. ختیځ هندوکش له کوم ځای نه شروع شوی؟ ختیځ هندوکش د بدخشان له زیباک درې څخه پیل او تر کنجې پورې څخه پیل او تر د خاواک تر کنډ پورې څه کېږي رسیږي. یعنې د دغه سیمه نه تر دغه سیمه پورې څه کېږي دا پروت او رسیږي. د هندوکش ګرانو زده کوونکو یعنې ډېره لوړه برخه یې څه ده؟ تیرجمیر ده چې څونه متره لوړوالی لري؟ 2750 متره څه شی ده؟ لوړوالی لري. چې بیا د ګرانو زده کوونکو د دغه هندوکش یوه برخه یوه ډېره لوړه څوکه په افغانستان کې هم شتون لري چې په کومه خاوره کې؟ د افغانستان په خاوره کې د نوشاخ په نوم څه کېږي یادېږي. یعنې هغه قسمت چې د هندوکش غر چې په افغانستان کې پروت ده هغه د څه په نوم یادېږي؟ د نوشاخ په نوم یادېږي. وروسته له دې چې بیا همدغه سیمه چې په افغانستان کې پرته ده د سمندر له سطحې څخه 2485 څه شی لري؟ متره لوړوالی لري. چې دا ګرانو زده کوونکو هندوکش څه ده؟ هندوکش یعنې ختیځه هندوکش ده. د دې ترڅنګ راځو لویدیځه هندوکش ته. ګرانو زده کوونکو لویدیځه هندوکش چې دی د خاواک له کنډې څخه پیل او د بامیانو تر درې پورې څه کېږي لوړوالی لري. چې بیا ګرانو زده کوونکو دا چې دا ګرانو زده کوونکو دا موږ وویلې چې دا هندوکش په دوه برخو ویشو، یو لویدیځه او یو ختیځه. چې لویدیځه په اړه موږ هم لوسته او ختیځه هم همدونه ده چې ده لویدیځه هم همدونه ده ګرانو زده کوونکو چې د خاواکو له درې یعنې د کنډو څخه پیل کېږي تر بامیان درې پورې. نو دا ګرانو زده کوونکو هندوکش غر چې هیله مند یم تاسو پرې پوه اوسېږئ. هندوکش یعنې موږ ویلې چې ډېر مشهوره غر ده د افغانستان او که د ښې مطالعې لپاره موږ په دوه ډولو وویشل، یو ختیځه هندوکش او یو هم لویدیځه هندوکش. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو د کتاب په 15مه صفحه کې راځو دلته دوه غرونه نور هم دي چې د بابا غر ده چې موږ مخکې هم وویلې. نو ګرانو زده کوونکو د بابا غر چې ده د افغانستان په کومه برخه کې؟ د افغانستان په منځنۍ برخه کې شتون لري چې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې څه کېږي د حاجي ګک له کنډو نه پیل شوی د حصار د غره تر سویله پورې غځېدلی ده. کوم ځای ګرانو زده کوونکو؟ د ختیځ نه تر لویدیځه پورې د حاجي ګک له کنډو څخه پیل د حصار د غره تر سویله پورې څه غځېدلی ده. د بابا یعنې د بابا غر چې د ګرانو زده کوونکو همغه مشهوره څوکه یعنې ډېره لوړه څوکه چې یعنې ډېره لوړه ده د څه په نوم یادېږي؟ د شای فولادي په نوم یادېږي چې د سمندر له سطحې څخه څونه یعنې متره لوړوالی لري؟ 5140 متره دا څه لري؟ لوړوالی لري. د دې غره لوړه څوکه زیاتره د واورو ډکه وي چې په شمال او سویلي لمنو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه څه ځایونه لري. نو دا د څه غر و ګرانو زده کوونکو؟ دا د بابا غر. راځو سپین غر ته ګرانو زده کوونکو. سپین غر ګرانو زده کوونکو د افغانستان په ختیځ کې پروت ده چې ما مخکې هم ویلې چې سپین غر په جلال آباد ولایت کې پروت ده، یعنې همغه ختیځ پلو ولایتونو کې چې موږ ویلې چې د ګټه ډېره زیاته ده. د دې لپاره د هند له هغه سختو بادونو موسمي هوا څخه څه کوي؟ جلوګیري کوي تر څو چې هغه د هند همغه آب و هوا او حالت پر افغانستان باندې کوم اغېزه ونه کوي. نو د دې لپاره موږ وایو چې سپین غر د افغانستان په ختیځ کې پروت ده چې لوړه څوکه یې ګرانو زده کوونکو د سپین غر د څه په نوم یادېږي؟ د سیکارم په نوم یادېږي چې د سمندر له سطحې څخه څونه ګرانو زده کوونکو یعنې څونه متره لوړوالی لري؟ 4755 متره څه لري؟ لوړوالی لري. شمالي او سویلي لمنې ګرانو زده کوونکو له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه څه دي؟ ډکې دي. او د خیبر نامتو دره چې له تاریخي اساطیرو او تاریخي ارتباطاتو پلوه هم ډېر زیات اهمیت یعنې لري د دې غره په لړ کې پرته ده. او د دې ترڅنګ افغانستان موږ ویل چې زیات غرونه لري. نور مهم غرونه
کم د ګرانو زده کوونکو فیروزکوه یا سفیدکوه، سیاکوه، ګلکوه، د تیربند ترکستان، د سلیمان غرونه او داسې نور دي. نو ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځ درس چې هیله مند یم تاسو پرې پوه شوي اوسئ. نن موږ د غرونو په اړه ولوسته، د دې ترڅنګ د افغانستان له مشهورو غرونو سره مو اشنایي پیدا کړه چې د هندوکش غرو، د بابا غرو او د دې ترڅنګ سپین غرو چې تاسو باید د دې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي اوسئ. که نو لاړ به کورنۍ دنده په لور. تاسو کورنۍ دنده تاسو پوښتنې تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کمنټ کې راولېږئ، ځکه چې تاسې اوس د افغانستان د غرونو د دې ترڅنګ چې په ګټه یې پوه سوئ او د دې ترڅنګ چې که نوی کوم څه خبره به رامنځته سوې وه او د ګټې په اړه یې پوه سوئ او د دې ترڅنګ د خپله د افغانستان غرونه مو پېژندل، نو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ جواب ورکړئ. بېرته ماته په کمنټ کې راولېږئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ چې د جغرافیې درس په سمه توګه زده کړئ، نوی درس ګرانو زده کوونکو، نو باید تاسو څه شی وکوئ؟ نوی درس چې زموږ نوی درس ګرانو زده کوونکو د افغانستان د سیندونو په اړه ده. تاسو د متن د مخې نه دفعه تر اخره ولولئ، تر څو چې زه تاسو راځم د نوي درس تشریح تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په سمه توګه زده ولرئ او په سمه توګه مطلب او مفهوم ورنه واخلئ. او که ګرانو زده کوونکو غواړئ زموږ له نور درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګانو لایک، چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه تاسو راځم او د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په الله پاک سپارم. الله په امان مو.